د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړی دولتي پلاوی د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 18مه نیټه له ترکیې چارواکو پانګوالو د پانګونې په برخه کې د فعالو بنسټونو له مشرانو په ترکیه کې له میشت افغان پانګوالو سره د لیدنو کتنو په موخه ترکیې ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي هاکان فیدان سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو د دوه اړخیزو مناسباتو، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړې. محترم ملا صاحب افغانستان او ترکیه د تاریخ په اوږدو کې د دوست او د ښو اړیکو لرونکي هیوادونه یاد کړل او زیاته کړه چې اوسمهال د دغو اړیکو پراختیا ته ښه زمینه برابره شوې او اړتیا ده چې دواړه لوري ترې ښه استفاده وکړي. محترم ملا صاحب له ترکیې لوري وغوښتل چې ترکیې پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي او همداراز افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي هاکان فیدان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سره دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د پانګونې او افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې به اړوندې ادارې په ګډه سره کار وکړي. د غرض محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې تر خپل سفر په دوهمه ورځ د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ له رئیس ښاغلي نایل اولپیک او له یو شمېر ترکي پانګوالو سره وکتل. په دغه ناسته کې د هغو ترکي او نړیوالو کمپنیو رئیسانو او استازو هم ګډون کړی و چې د سیمې او نړۍ په کچه د زیربناوو جوړولو، د کانونو استخراج او پروسس، د کرنې میکانیزه کولو، د برېښنا تولید، اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو، د درملو او خوراکي توکو د تولید، سوداګرۍ، مخابراتو او همدارنګه د سیاحت په برخه کې کاري او د پانګونې اوږده مخینه لري. محترم ملا صاحب ترکي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو سره د کانونو، کرنې، برېښنا، زیربناوو، صنعت، مخابراتو، سوداګرۍ او نورو بېلابېلو برخو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې شوې او اسلامي امارت د پانګوالو بشپړ ملاتړ کوي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ترکي پانګوالو په افغانستان کې پانګونې ته بشپړه لیوالتیا وښوده او څرګنده یې کړه چې له شته فرصتونو به د دواړو هیوادونو په ګټه استفاده وکړي. همدا ډول د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې تر خپل سفر په درېیمه ورځ په دغه هیواد کې د میشت افغان پانګوالو له لوري په جوړ شوي لوی کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب افغان پانګوالو ته په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د ټینګ شوي سرتاسري امنیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې واک ته د اسلامي امارت په رسېدو او د امنیت په ټینګېدو سره په بېلابېلو برخو کې د پانګونې زمینه برابره شوې ده. محترم ملا صاحب همداراز وویل چې د اسلامي امارت له لوري د ملي سوداګرو پانګوالو د سر او مال امنیت په ښه ډول خوندي شوی او اوسمهال په ډاډمنه فضا کې خپل کاروبار ته دوام ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ترکیه کې د میشت افغان پانګوالو له لوري په جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د واحد مرکزي نظام په راتلو سره نه یوازې افغانانو بلکې بهرنیانو ته هم د پانګونې ښه زمینه برابره شوې چې تر ټولو ښه بېلګه یې د هرات د غوریانو په معدن کې له افغانانو سره د اروپایي او اسیایي پانګوالو په مشارکت د قراردادونو ترلاسه کول او پانګونه ده. محترم ملا صاحب په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې افغانستان له سمتي، قومي او ژبني تعصب پرته د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول یې د آبادولو مسؤلیت لرو. په ترکیه کې میشت افغان پانګوالو په افغانستان کې د اسلامي نظام په راتلو، د سرتاسري امنیت په ټینګېدو او د پانګونې لپاره د اسانه شرایطو په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې دوی به له خپل ولس سره په ګډه د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. همدارنګه محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته خپل سفر په څلورمه ورځ د دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر ښاغلي عمر بولات سره وکتل. د دغه کتنې پر مهال دواړو لورو د سوداګرۍ، پانګونې، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دغه لیدنې پر مهال له ترکیې سره د سوداګریز اړیکو پر پراخوالي، په صنعتي پارکونو کې پر پانګونې، د متوسطو او کوچنیو کاروبارونو پر پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز پر پرانیستلو، د نندارتونونو پر جوړېدو، د سوداګریزو خونو پر ګډې همکارۍ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې پر جوړولو او همدارنګه د ترکي پانګوالو له لوري په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتوالي هر اړخیزې خبرې او ټینګار وکړ. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر ښاغلي عمر بولات د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د ترکي پانګوالو له لوري د پانګونې د هڅونې ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې
چې په دې اړه به اړوندې ادارې په ګډه سره کار وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د سفر په 15مه ورځ د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د ترکیې د صنعتکارانو او سوداګرو د غیر دولتي ټولنې موسسات له لوري په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د ترکیې د صنعتکارانو او سوداګرو د غیر دولتي ټولنې موسسات رئیس ښاغلي محمود اسمالي او یو شمېر ترکي او افغان پانګوالو ګډون کړی و. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په دغه غونډه کې ترکي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته راوبلل او زیاته کړه چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط اسانه شوي او ترکي پانګوال دې له دې فرصته پوره استفاده وکړي. په دغه غونډه کې د موسسات د ټولنې مشر ښاغلي محمود اسمالي ترکي پانګوال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او زیاته کړه چې له دې فرصته د استفادې کولو په موخه ترکي پانګوال افغانستان ته لاړ شي. ښاغلي محمود زیاته کړه چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو سره په مختلفو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. په دغه غونډه کې پر افغان او ترکي پانګوالو سربېره د هغو لویو شرکتونو او بېلابېلو سکتورونو رئیسانو او استازو هم ګډون کړی و چې د برېښنا تولید، کرنې، مخابراتو، سربېناوو جوړولو، اوبو بندونو، د ساختماني توکو او لوجستیکي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې بریالۍ کاري تجربه لري. یا د افغان او ترکي پانګوالو د خپلو خبرو پر مهال وویل چې دوی په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکیې ته له 6 ورځني سفر وروسته د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 23مه نیټه بېرته کابل ته راستون شو.